سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به ښه او روغ اوسئ. ملګرو نوې طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو د کاین ماسټر چې هغه پروګرام دی کوم کې چې موږ ویډیو ایډیټینګ کوو د هغې دغه واټر مارک هغه د خپل د واټر مارک دغه کاین ماسټر لیکلي دغه علامت څنګه له منځه یوسو. یعنې ویډیو کله چې موږ جوړ کړو دا په ډسکرپشن کې راځي او ته دغه ویډیو په کونج کې لیکل شوي ده. ګوره دا د هرې ویډیو چې موږ جوړوو د دغه بیا پکې راځي. نو دې دپاره به تاسو اول راشئ ګوګل ته او ګوګل کې به ولیکئ AC مارکیټ. دغه یو اپلیکیشن دی دا انسټالوو خپل موبایل کې. دا د ګوګل نه موږ دا اپلیکیشن را انسټالوو. نو دا سرچ کوو، دا ګوره ډاونلوډ یې کړی، په دې ډاونلوډ باندې کلیک کوو. چونکې ما انسټال کړی دی صرف تاسو مې طریقه ښودله. دا ګوره تاسو ته یې وښیم، دا ما ته انسټال کړی دی. تاسو هم دا د ګوګل نه را ډاونلوډ کړئ، د پلی سټور کې نشته دی. او دغه مخکینی ما سره چې کوم دی دا وګوره دا به زه لرې کړم. د هغې نه پس به اوس AC مارکیټ ته لاړ شم. AC مارکیټ ګوګل نه مې ډاونلوډ کړی. د خدي سرچ بار کې به ورته ولیکئ دا چې کله اوپن کړو کاین ماسټر. کاین ماسټر یو زبردست پروګرام دی د ویډیو ایډیټینګ لپاره. نو دا د کاین ماسټر راغلو، په دې باندې کلیک کوو او ډاونلوډ کوو یې. لږ انتظار کوو. ډاونلوډ شي له خیر سره بیا به طریقه وښیم چې څنګه ویډیو جوړه کړو دا پکې را نشي. دا دی ډاونلوډ شو، اوس انسټال کوم. انسټال تر ټولو ښه پروګرام همدغه دی د ویډیو ایډیټینګ دپاره، وایس میسج او وایس اواز هر څه دپاره. اوپن دا د ګوره اوس دا ویډیو جوړوم چې څنګه رښتیا هم اوس په دې کې کولی شم دا واټر مارک علامه ورکم کوم که نه. ښه دا دی الو دا به ووایي. اوس ګوره زه دا مثبت علامه یو دانه ګوره اوس یې ګورو چې څنګه رښتیا هم راځي ورسره او که نه. زه دا اپلای کوم، ګوره هغه کونج کې ګورئ واټر مارک علامه ختمه شوه. نو دغه طریقه ملګرو ډېره زبردسته طریقه ده او نور ملګرو سره هم شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وختونه، الله په امان.